د طالبانو استخباراتو په مشهد کې د داعش د برید مخه نیولې. سلام درنو لیدونکو، ستړي مه شئ. د ایران د پارلمان غړی وایي د طالبانو په استخباراتي همکارۍ مشهد کې د داعش د برید مخه ونیول شوه. سید محمود نبویان وایي د ایران او طالبانو ترمنځ د ترهګرو ډلو په وړاندې پراخې استخباراتي همکاري شته. هغه ادعا وکړله چې په ایران کې د شاه چراغ له برید وروسته داعش په مشهد ښار کې د یو بل ترهګریز برید پلان درلود چې طالبان د استخباراتو په همکارۍ شنډ شو. نبویان د ایران د ولسي جرګې د هغه پلاوي غړی و چې ربانونۍ افغانستان ته د خپل سفر پر مهال له بېلابېلو طالب چارواکو سره کتلي دي. هغه لا مهر خبري اژانس سره په مرکه کې چې د سه شنبې په ورځ خپره شوي ویلي دي د افغانستان د استخباراتو له مرستیال سره مې لیدنه درلودله چې مهم ټکي مطرح کړل. ایران او افغانستان د ترهګرو د تګ راتګ په اړه په ځانګړې توګه په سرحدونو کې د ډېرو معلوماتو تبادله کوي. هغه زیاته کړه داعش پر شاه چراغ سربیره په مشهد مقدس کې یو بل ترهګریز عمل هم ترسره کاوه، خو زموږ او افغان چارواکو ترمنځ د معلوماتو په تبادلې سره مو وکولی شو چې د دښمن دغه پلان شنډ کړو. دغه ایراني چارواکي ادعا کړې ده چې طالبان د داعش پر وړاندې جدي عمل کوي او وایي چې طالبانو سلګونه داعشیان وژلي او سلګونه نور یې بندیان کړي دي. په افغانستان کې د شیعهګانو د امنیت د ټینګښت او د مذهبي مراسمو د ترسره کولو لپاره د هغوی د ازادۍ موضوع له طالبان سره د اسلامي جمهوریت د پارلماني پلاوي په خبرو کې یاده شوې ده. تهران د طالبان لوري د عاشورا پر مراسمو د بندیز پر ضد د افغان شیعه مذهبو له اعتراضونو سره په دې اړه له دریځ نیولو ډډه وکړه. نبویان وویل په افغانستان کې له یو شمېر شیعه عالمانو او مشرانو سره په لیدنه کې هغوی د طالبان د واکمنۍ په دوره کې د امنیت په آزاد ډول د دین مدرسو په ترسره کولو خوښي څرګنده کړه. نوړي په دې مرکه کې وویل د افغان شیعه مذهب او امنیت خوندي شوی دی. دا په داسې حال کې چې سږ کال طالبان د محرم پر مراسمو د سختو بندیزونو له امله له ماتم کوونکو سره له تاوتریخوالي کار اخیستی و. د افغانستان د شیعه عالمانو د شورا غړیو هم د محرم په مراسمو باندې طالبانو د بندیزونو په اړه اندېښنه څرګنده کړه. د دې ترڅنګ د ایراني چارواکي طالبانو د فرهنګي بدلون ستاینه وکړه او ویل نن په طالبانو کې ډېر فرهنګي بدلونونه راغلي دي. هغوی له موږ وغوښتل چې د شهید مطهري له کتابونو څخه ګټه واخلو او هغه د لا زیاتې مطالعې لپاره یې پښتو ژبې ته راوژباړو. مرتضی مطهري یو ایرانی لیکوال او دیني عالم و چې د اسلامي جمهوریت له مهمو ریسینانو څخه ګڼل کیږي. د ایران د پارلمان دغه استازي په داسې حال کې د طالبان د فرهنګي بدلون خبره کوي چې څو ورځې وړاندې ایران د پارلمان د مشر ویان طالبان شرخوښي او زړه ماتونکي بللي وو او ویلي وو نو د طالبان هغه طالبان نه دي. د هلمند حقابه د دوه هیوادونو ترمنځ اقتصادي پیاوړتیا او راکړه ورکړه او نیول شوي ایراني خبریال ته له افغانستان د وتلو اجازه ورکول هغه نور مسایل دي چې د ښاغلي نبویان په خبره په نږدې راتلونکي کې به د ایراني پلاوي او طالب چارواکو ترمنځ بحث پرې وشي.